کله تاسو دا سوچ کړی دی چې د ښځې کم څیزونه ډېر خوښیږي، هغه زیور دي، کپړې دي یا محبت دی؟ په نننۍ ویډیو کې به درله د ښځو دغه رازونه شریکوم چې د ښځو کم څیزونه ډېر خوښیږي. نو ویډیو راسره تر اخره پورې وګورئ. اکثره خلک دا سوچ کوي چې ښځې تعریف وشي یا تحفه ورکړی شي نو ښځې ډېرې زیاتې خوشحالیږي. هره ښځه مختلف وي خو د هرې ښځې یو خواهشات ضرور وي. احساس یو داسې شی دی چې کله ښځې ته محسوسه شي چې هغه ستاسو په زندګۍ کې یو اهم ده او د هغې خبرې اورېدل کېږي، نو هغه په دغه څیز باندې ډېره زیاته خوشحالیږي او د هغې موجودګي ستاسو دپاره ډېره قیمتي ده، نو هغه په دې څیز ډېر زیات خوشحالیږي. عزت، ښځه که مور وي که خور وي یا یو لور وي، هغې له چې کله عزت ورکړی شي هغه خوشحالیږي. هغې ته لومبی د عزت ضرورت وي چې کله تاسو د هغې خبرې په توجه سره اورئ او د هغې خیالاتو ته اهمیت ورکوئ، نو هغه خپل ځان یو خاص محسوسوي او په دغه څیز باندې خوشحالیږي. ښځې تحفې کمې او وخت زیات خوښوي. چې کله تاسو ښځې له وخت ورکړئ، د هغې په خبرو کې دلچسپي ساتئ او د هغې د وړو کارونو ستاینه کوئ، مثلا تاسو روټۍ ښایسته پخ کړې ده یا تاسو نن ډېر زیات ښکلي ښکارئ، دا د ښځې دپاره ډېره د خوشحالۍ خبر وي او ډېره زیاته خوشحالیږي. او د ټولو نه غټ حقیقت دا دی چې ښځې د ټولو خوښ څیز محسوس کول دي. کله چې تاسو ښځه محسوسه کړئ او د هغې خبرې تاسو واورئ او هغې سره ټیم سپینډ کړئ، وخت ورکړئ، نو هغه په دغه څیزونو باندې ډېره زیاته خوشحالیږي او دا یو حقیقت دی. تاسو دې باره کې څه رایه ساتئ؟ خپل رایه موږ سره په کمنټ کښې ضرور شریکه کړئ او که دغه ویډیو هم خوښه شوي خپلو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. ویډیو لایک کړئ چې داسې زړه پورې معلومات موږ تاسو سره ډیلی شریک کړو. د ویډیو کتلو مو ډېره مننه کوم، خوشحالیږي او دا یو حقیقت دی. تاسو دې باره کې څه رایه ساتئ؟ خپل رایه موږ سره په کمنټ کښې ضرور شریکه کړئ او که دغه ویډیو هم خوښه شوي خپلو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. ویډیو لایک کړئ چې داسې زړه پورې معلومات موږ تاسو سره ډیلی شریک کړو. د ویډیو کتلو مو ډېره مننه کوم، په کمنټ کښې ضرور شریکه کړئ او که دغه ویډیو هم خوښه شوي خپلو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. ویډیو لایک کړئ چې داسې زړه پورې معلومات موږ تاسو سره ډیلی شریک کړو. د ویډیو کتلو مو ډېره مننه کوم.